سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز څلرویشت سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. دوشنبه د 1405 هجري لمریز کال د 21 او د 2026 زیږدیز کال د می 18 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې بوست په پرلپسې بریاو سره خپل ځای د جدول په سر کې نور هم پیاوړی کړ. بوست لوبډلې د عبدالله ترخیل غوره توپ اچونې پر مټ سیالي باندې امیر لوبډلې ته په 40 منټو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې ترخیل د 10 منټو په بدل کې د سیالي باندې امیر 15 لوبغاړي وسوځول. د تپما د ټاکنیزو سیالیو لوبې نن په کابل کې د اولمپیک عمومي ریاست 2500 کسیز جمنازیم کې د 150 ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې. دغه سیالۍ به د 3 ورځو لپاره د تنکیو ځوانانو او لویانو په عمرونو کې په 5 بیلابیلو سبکونو کې ترسره شي چې په پای کې به 10 ورزشکاران د کابل د منتخبي لوبډلې لپاره وټاکل شي. سپین غر لوبډلې په ملي شلوریز جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د ملي شلوریز جام په 18مه لوبه کې مس عینک لوبډلې سیال سپین غر لوبډلې ټاکلی هدف پوره کړ او په دې بریا سره یې په جدول کې دویم ځای خپل کړ. د مس عینک په ګټه خالد تڼیوال 43 منډې او رحمان زرمتي بیا 40 منډې ترسره کړې. او د نړیوال سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې آر سی بي لوبډله په جدول کې لومړی شوه. د هند غوره لیګ په 450مه لوبه کې آر سی بي لوبډلې د سیالي ممبئی ټاکلی هدف په وروستي اوور کې پوره او یادې لوبډلې ته یې په ماتې ورکولو سره په جدول کې لومړی ځای خپل کړ. په دې لوبه کې بهونی شکومار د سیالي ممبئی 4 لوبغاړي وسوځول. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله پامان.